زموږ دپاره زندګي بهتره ده که زموږ دپاره مرګ بهتره؟ که دغه درې شیان په تی کې موجود ول نو بیا ستی دپاره زندګي بهتره ده تر مرګ. یو دا که ستاسې حکمرانان صحیح حکمرانان وه، د انصاف والا خیرخوا مشفقه حکمرانان ول، که دا په تی کې یو دا صفت. دویم که چیرې مالونه د سخیانو خلکو په لاس کې چې په دا مال کې سخاوت کوي. دریم که چیرې ستاسې امور په باهمي مشوره سره توی کېدل، ستی اجتماعي امور دا په باهمي مشوره سره وو، په جبر و په زور و په امریت سره نه وو، د ډنډې او د توپک په خوله سره نه وو، بلکې په باهمي مشوره سره وو. نو ستی دپاره زندګي بهتره ده تر مرګ. ستی دپاره مخ د مځکې بهتره دی تر نس د مځکې. او ستی امور دا د ښځو په لاس، فیصلې مې ښځو کولې، نو بیا ستی دپاره مرګ بهتره دی تر زندګۍ. د مځکې نس بهتره دی تر مخ د مځکې. په یو روایت کې نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي چې هر سهار دوی فرشتې له لمر سره راځي چې لمر راخیږي، او دا فرشتې اعلان کوي. یو اعلان دا کوي چې خلکو هغه مال چې لږي او د انسان کفالت کوي، هغه مال چې لږي او د انسان کفالت کوي، دا بهتره دی تر هغه ډیر مال چې انسان په غفلت کې اچي. هغه لږ مال چې ستا کفالت پکې ته د بل له مجبوري او له محتاجۍ څخه خلاص کړی، دا مال بهتره دی تر هغه ډیر مال چې ته په غفلت کې اچولی. خدای ستا یېري، کبر ستا یېري، حشر ستا یېري، دینی احکام د الله احکام د پیغمبر طریقه دا ستا هیری. نو چې تا هر څومره ډېر مال ولرې، تر دغه ډېر مال چې ته په غفلت کې اچولی، له الله څخه غافل یې، د الله له دینه څخه غافل یې، د مرګ بعد له کومه زندګي ده له هغه څخه غافل یې، تر دغه ډېر مال هغه لږ مال چې هغه ستا کفالت کوي دا بهتره دی. دا فرشتې یو دغه اعلان. دویم فرشته دا اعلان کوي چې یا الله کم خلک چې پر صحیح ځای مال خرڅوي، ته ژر تر ژره د دغه مال عوض او بدله او نعم البدل ورکړي، چې دا مال پر صحیح ځای پر صحیح محل خرڅوي، د الله د راضي کېدو دپاره خرڅوي. یا الله فرشتې والا پاک ته دعا کوي چې یا الله ته ژر تر ژره بدله عوض نعم البدل ورکړي. او کم خلک چې مال نه خرڅوي، بخل کوي یا یې بې محله خرڅوي، یا الله د دې سړي مال تباه او برباد کړي. فرشته به دعا ورته کوي. په بل روایت کې له نبي علیه الصلاة وسلام څخه پوښتنه وسوه، ویل یا رسول الله ستا د رحلته بعد موږ ته مخ د مځکې بهتره دی او که موږ ته نس د مځکې بهتره؟ یعنې ستا د رحلته بعد زموږ دپاره زندګي بهتره ده که زموږ دپاره مرګ بهتره؟ یعنې زموږ دپاره مخ د مځکې چې موږ ژوندي دا بهتره دی که نس د مځکې بهتره دی چې مړه سو ولاړ د مځکې نس لره؟ نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل که دغه درې شیان په تی کې موجود ول نو بیا ستی دپاره زندګي بهتره ده تر مرګ.
مخ د مځکې بهتره دی تر نس د مځکې. یو دا که ستاسې حکمرانان صحیح حکمرانان وه، د عدل والا، د انصاف والا، پر خپل رعیت باندې خیرخوا مشفقه حکمرانان ول، که دا پتی کې یو دا صفت. دویم، که چیرې مالونه د سخیانو خلکو په لاس کې چې په دا مال کې سخاوت کوي. دریم، که چیرې ستاسې امور په باهمي مشوره سره توی کېدل، ستی اجتماعي امور دا په باهمي مشوره سره وو، په جبر و په زور و په امریت سره نه وو، د ډنډې او د توپک په خوله سره نه وو، بلکې په باهمي مشوره سره وو. نو ستی دپاره زندګي بهتره ده تر مرګ، ستی دپاره مخ د مځکې بهتره دی تر نس د مځکې. او که چیرې ستاسې حکمرانان دا ظالمان ول، بې رحمه ول، او ستی مال او دولت دا د بخیلانو په لاس کې چې بخل یې کوي، او ستی امور دا د ښځو په لاس کې پیسنې مې ښځو کولې، نو بیا ستی دپاره مرګ بهتره دی تر زندګۍ، د مځکې نس بهتره دی تر مخ د مځکې.